د مهترلام ښاروالۍ له لوري د څه باندې 21 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی تجارتي مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مارکیټ د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره، د ملي امنیت رئیس ډګروال محمود صمیمي، د مهترلام ښاروال او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال نظیف الله لکوزي د معلوماتو له مخې چې د 21 میلیونه افغانیو په ارزښت یې په نیم جریب ځمکه کې د یو نیم کال په موده کې جوړ شوی سوداګریز مارکیټ نن ګټې اخیستنې ته وسپارم. دغه تجارتي مارکیټ چې نن یې پرانیسته وسوله د مهترلام ښاروالۍ په مالي لګښت چې په مجموعي ډول 21 میلیونه افغانۍ لګښت پې باندې راغلی ده. د یو نیم کال په موده کې ټولې چارې تکمیل سولې او تقریبا په نیم جریب یا 10 فیصده ځمکه کې د دې مارکیټ آبادي ودانه سوې ده. هغه ویل په مهترلام ښار کې د رغونې لړۍ چټکه کړې او ډیر ژر به یو شمېر نورې پروژې هم پیل کړي. په ورته مهال د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار خوښي وښوده چې په دې ولایت کې د رغونې لړۍ په خورا ښه شکل روانه ده. دا یو ښه زیری دی د آبادۍ دپاره او د بیا رغونې او باسازۍ دپاره. خدای دې وکړي چې دغه د باسازۍ او بیا رغونې دغه ریکارډ تر اخره پورې وساتل شي او دا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د امنیت د تامین برکت دی چې دا کومه د باسازۍ کوم ریکارډ چې په لغمان کې روان دی، خدای دې دې ته هم همت ورکړي او ښاروال صاحب ته خدای همت ورکړي چې دغه باب و فصل ګرم وساتي. او زه د ولایت د مقام په نمایندګۍ نه تشکر او مننه کوم. سپارښتنه مې دا ده چې د دې باید ډېر زیات حفاظت باید سره وشي. نوموړی وایي چې په دې ولایت کې ولسونو او امنیتي ځواکونو په ملاتړ رغونې لړۍ چټکه ده او تمه ده چې لا نوره هم چټکه شي.